2014 کال و لومړی ځل و چې فیسبوک مې خلاص کړ. هغه وخت موږ ډېر کوچنیان هم وو، خو بیا هم دا چې په کور کې نیازبین وم نو هر سهولت راته برابر و. ما به د X2 په نوم د تکمو بټنو یو موبایل راسره و. فیسبوک استفاده کوو به مې پکې، ځکه هغه وخت د غټو موبایلونو د اخیستو قیمت چا نه درلود. لومړي وختونه وو. ما هم د دغه موبایل نه په استفادې سره مخ ته تګ کاوه. وختونه تېرېده، ښه د خوښۍ ژوند هم و. 2015 کال کې ما د ډوز یا ډز موبایل په نوم یو کافي موبایل واخیست او لیکنې مې شروع کړې، خو له ما پرته د افسانې په نوم د نجلۍ یوه آیډي وه چې لیکنې یې کولې، خو زه یې سخته مینهوال وم. کله چې به هم د هغې لیکنه راغله نو ما به 2-3 کمنټونه کول تر څو چې ځیر شي. زه به چې هر وخت د هغې آیډي ته ننوتم نو نیک نیم ته به مې کتل. هلته په یو پوسټ کې لیکل شوي وو لیکواله. ما به له دغې نامې سخته خوند اخیستو. زه په دغه وخت 14 کلن وم او هغه هم 15 یا 16 وه. ډېر فکرونه مې کول چې څنګه باید د لیکوالۍ سره اړیکه ټینګه کړم، څنګه میسج وکړم او څه ووایم، خو هیڅ ونه توانېدم. خو یوه ورځ بوخت یم تر څو لیکنه وکړم، موبایل د مسنجر آواز مې تر غوږه شو. نوټیفیکیشن راغی، متوجه شوم چې لیکواله ده. اکثرا مې دا عادت و چې لیکنه به مې پوره کړه، میسج به مې ځواباوه، خو نن مې د عادت خلاف لیکنه پرېښوده. میسج ته ورغلم، لیکل شوي وو لیکواله سلام. زه وعلیکم سلام وعلیکم سلام. دا زما غلطیانې او وارخطایانې وې. هغه وخت چې زه متوجه شوم لیکواله څنګه یې، ولې وارخطا یې سیاله؟ زه نه وارخطا نه یم، فقط لږ مصروف وم. لیکواله پی ډي اف کتابونه لرې سیاله؟ زه ولې نه زیات لرم، څه مشکل و لیکوالې؟ لیکواله څه وایې، ته لیکواله څوک ده؟ زه چې کله ستا آیډي ته ننوځم نو نیک نیم ته زیات ګورم، عادت مې اخیستی، تا ته د لیکوالې په نوم وایم. لیکواله زه سمه ده، خو کوم رقم کتابونه لرې پی ډي اف کې؟ زه ناولونه، شعرونه، دیني، سیاسي، تاریخي. لیکواله ښه، که ټول فارورډ کړې ښه به وي، که نه نو د استاد بینوا او الفت کتابونه ضرور فارورډ کړه. دغه مې د ټلیفون شماره ده 0شپږ اویا 822 ټکی. خو فکر دې وي چې څوک یې درڅخه وانخلي، مشکل به را جوړ سي. زه ومې ویل مه ویرېږه، باوري اوسه، سمه ده، او کتابونه هم درلیږم لیکوالې. خو دا چې مې زړه نه کېدو چې خبرې ختمې شي. آها لیکوالې، رښتیا تا ونه ویل د کوم ځای یې؟ لیکواله تر اوسه لا څوک نه دي خبر دلته چې زه د کوم ځای یم، خو تا ته یې وایم په دې شرط چې څوک درڅخه خبر نه شي. زه ومې ویل بېغمه اوسه، باور ولره څوک به پوه هم نه شي. لیکواله زه اصلا د کونړ یم، خو دا چې نیکونه مې ننګرهار ته راغلي نو تابعیت مې هم دلته اخیستی او په بېسودو کې اوسېږم. زه ومې ویل ډېر ښه، مننه لیکوالې، خوشحاله سوم، د ملګرتیا دی، خدای پاماني مو سره وکړه. وخت ناوخت به مو سره خبرې میسج کولې، کله ناکله به یې زنګ هم واهه، سخت به خوشحالېدم. کله چې به افلاین وه داسې به دا ورځ وه لکه کال، خو بیا به هم تېره شوه. وخت تېرېده، زه د هغې د لیکنو مینوال په هغې عاشق شوم. ما هغه هیڅ نه و لیدلې، خو د هغې شکل مې ضرور جوړ کړی و په فکر کې. هر وار چې به ما آمادګي د ویلو ونیوه نو هیڅ به مې نشو کولی. خو یوه ورځ د یو ملګري په تشویق ما هغې ته په داسې حال میسج وکړ چې افلاین وه. ومې لیکل سلام لیکوالې، زما لیکوالې، دا چې ژوند یو ځل کیږي نو زه هم د یو ځل کولو لپاره غواړم داسې ملګري پیدا کړم چې ژوند مې روښانه وي او ورسره خوشحاله یم. هو زه پوهیږم چې ته ما نه یې لیدلې، چې ته ښایسته یې که بدرنګه، خو کوم عکس چې ما تصور کړی ډاډه یم هماغسې یې. او لیکوالې زه نه پوهیږم چې څنګه اول دې په لیکنو او اوس فکر کوم په تا عاشق شوی یم.
شاید زه په غلطه هم یم او تا ته بد به ښکاره شم، خو څه وکړم، له زړه مجبوره یم چې درته یې ووایم مینه در سره لرم. لیکوالې. ډیټا مې بنده کړه، موبایل مې کېښود او انتظار کې شوم. تر مازدیګره مې ډیټا بنده وساتله. مازدیګر مې چې په ډېره ویره چک کړ نو هغې زما مسیجې لا لیدلې نه وې او افلاین وه. ما تر ماسخوتن خپل موبایل چک نه کړ، خو هره دقیقه راته ساعت و. هېڅ تېرېدنه. د شپې 12 بجې وې، ویښ وم. موبایل مې واخیست. ډیټا مې په وروستي صورتونو او کلمو خلاصه کړه. د لیکوالې د میسیجونو نوټیفیکیشن راغی. ورغلم. لیکل شوي وو: سیاله، زه پوهیږم ژوند همداسې دی او بیا افغانستان د جونو د آزاد ژوند لپاره زندان دی. هیله کوم نور راته میسج مه کوه، کنه بلاک به دې کړم. ښه پوهیږې موږ پښتانه یو او دا خبرې زموږ له اصولو سره سمون نه خوري او نه زه مینې کولو ته شوق لرم. هیله کوم خپل ژوند په خوښۍ وکړه او له ما تیر شه، که نه بده به درته تمامه شي. سیاله، ته ښایسته یې، جذاب یې او ډېرې نجونې تا خوښوي هم، نو ما له دې اړیکې لرې وساته او بس کړه. سیاله، نور د ځان د سپیناوي لپاره هم میسج مه کړه، که نه بلاک به دې کړم. نور نو په خدای دې سپارم. هغه افلاین وه، ورته ومې لیکل: هیله کوم لیکوالې پوهه شه، که بې تا کېدلی کوشش به مې ضرور کړی و، خو بې له تا دا زندګي سخته ده. ځان پوهه کړه او زه غواړم چې تا په حلاله نکاح واخلم. هیله کوم امیدونه مې له منځه مه وړه. ته لومړۍ نجلۍ یې چې زما په ژوند کې بیل ځای لري. مینه در سره لرم او تر قیامته به لرم، او که ته نه وې نو شاید هیڅوک ونه اوسي. خیر دی، یو وار فکر وکړه زما لپاره. لیکواله: ته ولې نه پوهیږې، خو زه دې مجبوره کړم چې تا بلاک کړم. ما وبخه، ستا دا اړیکه زه نسم پاللی. د خدای په امان. کله چې مې د هغې دا میسجې ولیدې نو نه پوهیږم چې ولې هسې ژړا راتله. ټوله شپه مې ویښه او په ژړا تېره کړه. سبا مې واټساپ وکته، هلته هم بلاک وم. نمبر مې هم بلاک لیست کې اچول شوی و. خو ورځې لکه کلونه داسې تېرېدې، څو ورځې بعد یې وینم چې ریکویسټ یې راغلی او له بلاکه ویستل شوی یم. قبول مې کړ او ځان مې غلی ونیو، خو هغې هیڅ میسج نه کاوه. زه مجبوره سوم تر څو میسج وکړم او بیا مې میسج وکړې. بیا هم جوابیه میسجونه منفي وو. زه په همدې هیله وم چې یو ورځ به زه، خو داسې کومه خبره نه وه. هر دقیقه لکه د کال، خو هیڅ زنګ یې رانغی. 8مه ورځ وه، د یو ناپېژانده شمېرې زنګ راغی او شپې 12 بجې وې. په وارخطایۍ سره مې موبایل راواخیست. ومې ویل: هلو، څوک؟ له هغې طرفه آواز راغی: بدرنګه سیاله، زه یم ستا لیکواله. په دې سره مې ټول بدن په نڅا راغی. ومې ویل: لیکوالې، تر اوسه چیرې وې؟ زما خو ساه بنده وه. هره دقیقه لکه د کال لا باندې تېره شوه. یوازې ته مې فکر کې وې او بس. لیکوالې وویل: غوږ شه، څه وایم؟ هر څه چې وایم واوره، فقط هیڅ مه وایه. سمه ده جار، وایه څه وایې؟ لیکواله: ژمنه ده چې هیڅ غبرګون به نه ښایې. زه: نه، ته خو ووایه څه شوي دي؟ لیکواله: 2 ورځې بعد ننګرهار ته راشه، زما واده دی. زه: څه واده دی؟ د څه واده؟ د چا واده دی؟ څنګه واده دی؟ ها، ته څه وایې؟ لیکواله: ته راشه، پوهوم دې. هیله کوم زما لپاره. آیا ته خو راځې که نه؟ بیا یې په ژړا وویل: هیله کوم خیر دی، زما وروستۍ هیله ته یې. په ژړغوني آواز مې وویل: کوشش کوم. شپه چیرې وه؟ 1500 کاله وو. تر 2 ورځو او شپو نه خوب نه خبرې. روان شوم ننګرهار ته. راورسېدم. مخابراتو کې له موټر ښکته شوم او د هغوی د کور پر لور روان شوم. زنګ یې راوواهه. ویې ویل چې نږدې شوې،
دې شمېرې ته زنګ ووهه. دا مې د ملګرې ده. ومې ویل سمه ده نږدې یم چې ورسېږم زنګ به ور وکړم. زنګ مې ور وواهه. اواز بدل راغی. ویې ویل څوک محترم؟ ومې ویل سیال یم. شاید تاسې ما پیژنئ هم. افسانې زنګ راوهلی او له دې شمارې. ویې ویل صبر سیاله افسانه اوس راځي. ما وویل موبایل به قطع کړم. کله چې راغله زنګ راوکړه. صدیقې وویل نه خبرې کوه د هغې تر راتګه. ومې ویل سمه ده خو ستاسې نوم به صدیقې وي که نه؟ همداسې مې اورېدلی و. هو په خدای څه مغزه لري. نه د مغزو کمال نشته فقط په فکر کې مې وې. ویې ویل آها هغه د افسانه هم راغله. ورکوم موبایل. ومې ویل سمه ده لیکواله. آها بدرنګه څنګه یې؟ زه ښه یم. لیکواله ولې څه شوي چې سلګو نیولی یې؟ نارینه خو دومره کمزوري نه وي که نه زما قسمت خراب و چې داسې یو کمزوري نارینه مې په نصیب شوی و. هغې زما د خندولو کوشش کاوه خو ما هېڅ نه خندل. ویې ویل چیرې؟ ومې ویل بیخي نږدې د کور مخې ته. ویې ویل زموږ د کور نه اخوا ته د صدیقې دوی د حجرې دروازه ده. زه درته خلاصوم راننوځه. حجرې دروازه خلاصه شوه. ننوتم. ننوتو سره یې سم دروازه بنده کړه او کلک یې غېږ کې ونیوم. ما هم ترې لاسونه تاو کړل. یو بل ته مو ښه ډېر وژړل. ویې ویل سیاله ته پوهېږې چې زموږ مینه نالیدلې وه او په کومه ورځ چې مې ستا عکس پر فیسبوک لیدلی در باندې عاشقه شوم. ما هېڅ کتاب ته ضرورت نه درلود. هغه یوه بهانه وه. ما هغه کتابونه هم په پی ډي اف لرل خو دا مې پلان و چې تا ته خپله شماره درکړم او در مې هم کړه. خو دا چې ما ستا د مینې وړاندیز نه مانه اصلي خبره دا وه چې زه یې په ماشومتوب کې ورکړې وم. ما به هغه وخت تا ته هر ځل ویل که ناڅاپه ورکه شوم ونه وایې چې دوکه بازه وم ځکه ما ته پته وه چې یوه ورځ به زه واده شم او ته به تنها شې. خو تا یوه ورځ هم ونه ویل چې ته څنګه له ما نه ورکېږې چې ما ځواب درکړی وای. خو تا دا پوښتنه ونه کړه له ما او ما هم څه ونه ویل. سبا زما واده دی او زه له افغانستان څخه ځم ډېر لرې خو تا سره زیاته مینه لرم. نه دې شم هېرولی. په دې خبرې سره سلګو ونیوه. ما هم ځان نشو کنټرولولی. بیا یې وویل مینه در سره لرم. زما سیاله نه دې شم هېرولی. هیله کوم ما درک کړه. زما ګناه دې کې نشته. زما سرنوشت زما پلار په کوچنیوالي داسې کړی چې هېڅ نشم کولی. او که ته وایې چې دا ځای به پرېږدو او لرې ځای به لاړ شو تیاره یم خو په ما او په ځان رحم وکړه. د کورنۍ نوم به مو بد شي. ومې ویل داسې مه وایه. داسې به زه کله هم ونه کړم خو بس څه وکړم. زه له ماشومتوبه داسې بدقسمته یم. په غېږ کې یې ونیوم. ویې ویل مینه در سره لرم. بیخي زیاته مینه. ما هم ورته وویل زه هم مینه در سره لرم او هېڅکله به مې هېره نه شي. زه له هغې ځایه راووتم. په ژړا یې وویل که زما په واک کې لږ څه هم وای نن مې ته نه پرېښودې چې له ما نه لاړ شي. خو مجبوره یم زما سیاله درک مې کړه. دا مو وروستۍ لیدنه وه او هغه ما بیا ونه لیده. هغه واده شوه. اوس یې د واده کال پوره شو خو زه یې نه یم هېر. وخت ناوخت زنګ وهي او هماغسې وایي بدرنګه سیاله یادېږې مې خو څه وکړم یوه ورځ به دې ووینم. زه هم عادت شوی یم کله کله چې مې هغه یاده شي نو یوه لیکنه ضرور فیسبوک کې کوم او د هغې یادونه پکې رانغاړم. دا زما حقیقي ژوند او حقیقي مینه او دا کیسه حقیقي ده افسانوي نه ده.